که پر کونړ او کابل سیند بندونه جوړ شي نو پاکستان به له سخت بحران سره مخ کیږي دا چې څنګه او ولې دا خبرې چا کړې دي ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. په افغانستان کې د پاکستان یو پخوانی سفیر وایي چې د افغانستان حکومت پر کونړ او کابل سیند د 14 اوبو بندونو جوړولو پلان لري او که چیرته دغه بندونه جوړ شي نو پاکستان به له ستر بحران سره مخامخ شي. د رسنیو د راپورونو په وینا په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه وایي چې په پاکستان کې اقلیم او ښاري ژوند د بدلون په حال کې دی او ډیری سیمې د خپلو اړتیاو وړ اوبو د کابل له سیند څخه تامینوي. هغه وایي چې افغان حکومت په کابل او کونړ سیند باندې څه د پاسه 14 بندونه جوړولو پلان لري او که چیرته دغه بندونه جوړ شو نو پاکستان به له ستر بحران سره مخ شي. رستم شاه همداراز د پاکستان حکومت ته مشوره ورکړې ده چې نه هند په څیر دی له افغانستان سره هم د اوبو په سر یو لړ هوکړې وکړي تر څو په پاکستان کې د راتلونکي بحران مخنیوی وشي. یادولو وړ ده چې پاکستان له تیرو څو لسیزو راهیسې د افغانستان اوبه په وړیا توګه کاروي او همداراز په یادو سیندونو د هر ډول پروژو د مخنیوي په لړ کې تر هر حده پورې ځي تر څو پاکستان ته د دغو اوبو د ورتګ مخنیوی ونه شي. بل لوري ته هند بیا له پاکستان سره د اوبو پر سر هوکړه لري خو له هغه پرته هم هند هڅه کوي د ډیرو اوبو مخه ونیسي او پاکستان ته یې پرېنږدي. خو په افغانستان کې لا هم د اوبو د مدیریت په برخه کې په بشپړه توګه حکومت نه دی توانېدلی چې خپلې اوبه کنټرول کړي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که چیرې مو ویډیو خوښې شوې وي نو حتما یې در سره لایک کړئ. مننه.